بسم الله الرحمن الرحیم ایکسل پروګرام ته راځم او تیر ورځ موږ په ایکسل پروګرام کې په کلیپ بورډ ګروپ کې خبرې کړې وي او یو څو باندې آپشن یې پکې پاتې وي نو هغه یو څو آپشن یې ان شاء الله نن ووایو صحیح ده هغه ډیټا ټیبل میبل نه وتیر شو ځکه پرون مې درته ویلې او صحیح ده یا به راشه مو ویلې کوم ده خو ورو ورو به ویلې کوم چیرته کمپیوټر بند نشي نو یا مثلا دلته ځلې کومې دلته مې ولیکو آیټم ډیش نیم د آیټم نوم ما دلته ورته مې ولیکه او دلته مې ولیکو آیټم پرایس د آیټم قیمت مهر څومره دی او دلته مثلا څه لیکمه دلته ودرېدم او زه غواړم د دې نه اخوا یو ټیبل واخلم اخوا یو کالم واخلم څه واخلم کالم نو انزرټ ته به راشم او په انزرټ کې ورته وایم ماله کالم راکړه کالم به راله راکړې دلته ورته لیکم آیټم آی ډي په همدغه درې دغه معلومات سره ډېرې دي دا ډبل کلیک وکړه ګوره لږ رالوی کړو دلته ډبل کلیک رالوی وشي او دلته ډبل کلیک دا هم لږ لوی شي راځم دلته ورته لیکم مثلا دلته لیکم آیټم 001 صحیح شو دلته لاندې لیکم آیټم 1002 صحیح شو هغه دواړه انتخابوم او دلته لاندې راډریک کوم تر 1 0 او 2 پورې دلته آیټم نیم ما ولیکو مثلا دلته مې ولیکو کیبورډ BOARD کیبورډ دلته مې ولیکو ماوس دلته مې ولیکو LCD دلته مې ورپسې ولیکو څه شی پرنټر دلته مې ورپسې ولیکو مثلا زه ما سره څه شی دی هارد ډیسک دی هارد ډیسک دی دا بټن ما سره ول شوی دا ګوره بل په دې بټن کې ما دا بټن رانه ول شوی و نو مې شکل کوم نو بدل کېدو دا بټن پرې خپل اوسې کیږي ها کینټر سره پاس روانه و هارد ډیسک ته ما سره ورته بل ما چې کوم دی USB دا USB ورته اخیری کې چې ما سره کوم هغه آپشن دی هغه ما سره د څه شي دی بلوټوث تاسو نن ته دی ویل سوال دا پرایس څومره دی څه درته وی کیبورډ ورته ما سره په 2.5 دی او ماوس ما سره ورته په 1.5 دی خدا سره بل ورسته بیا LCD ما سره ورته په 3000 ده او پرنټر ورته ما سره 5000 افغانۍ دی هارد ډیسک ما سره ورته 1.5 افغانۍ دی او USB ورته ما سره په 200 افغانۍ ده او اخر کې بلوټوث دی بلوټوث موږ سره چې کوم دی او وایرلس ورکوډ چی په ځول نه سره 50 افغانۍ دی صحیح ده دا به انتخاب کما او دا لیکنه مې ورته سنټر ته راوړه او دلا بولډ ایم کا فوټو نه بولډ کوم کنټرول زد سره به واپس کوم صرف دا بولډ کوم او همدارنګه دې دا سایز هم لګو لویو مو دا بولډ کوم او دلا زو دا ډول رنګ ور او بارډر رنګ ور کوم آل بارډر وکم آل بارډر دا ما دا لیکنه وکړه اوس راځم ستا دا لیکنه مې انتخاب کړه او دا مې کاپی کړه سم کړه کاپی نو ته پیسټ آپشن بیا کار شروع کی نو تیر ورځ موږ په دې پیسټ سپیشل کې په دې ټولو کې خبرې کړې وي صرف پیسټ سپیشل کې یو موږ سره کمنټس پاتې وو او یو موږ سره ویلیډیشن پاتې وو یو موږ سره آل مرجنګ کنډیشنل فارمیټینګ پاتې وو اول راځم کیبورډ د ماوس ته راځم او دلته ریویو ته راغلم په دې باندې زه یو کمنټ ورکوم څه شی ورکوم کمنټ مې ورکو او زه وایم چې we have 50 mouse in shop مونږ 15 ماوسونه په څه کې لرو په شاپس کې لرو دلته راغلم نو څو ګرام سره کمنټ دی په دې دغه کې په نورو کې بیا موږ سره کمنټ نشته دی ورته انداره ته کاپی کا نو دا و کاپی کوم ورته دا کمنټ ما د دلته پیسټ کا
دا موس دی پیسټ نشي دا کمنټ دی دلته پیسټ شي نو پیسټ کې دلته په دې بلوټوث باندې به ودرېږم پیسټ سپیشل ته به راشم په دې کمنټ باندې به کلیک وکړم او دا به اوکې کړم نو یوازې کمنټ ویل ته څه شي راشي نو دلته موږ سره موس نه دی که نه موږ سره څه شی دی بلوټوث دی نو خو که چېرته تاسو دغه شان یو کمنټ چې تاسو غواړئ دا په نورو خانو باندې تاسو اپلای کولی شئ نو دا کمنټ ما د دې موس لپاره چې کوم کمنټ ولیکو نو هغه خو د صرف د موس لپاره د دې لپاره نه صرف کنسپټ باندې ما تاسو پوهولی صحیح ده آفرین چې یو کمنټ تاسو غواړئ هغه کاپي کړئ او هغه په نورو خانو باندې اپلای کړئ همدغه طریقه ده بل راځم دا به زه څه کوم ورپسې موږ سره ویلیډیشن دی ویلیډیشن څه ته وایي ویلیډیشن په دغه ځای کې موږ سره څه شی دی د ډیټا د انزرټ کولو بندیز دی نو که دلته زه راځم دلته زه لیکم 4.5 زره یو دې کې سړی څه کوي تغیرات پکې کوي که نه عبدالرحمن ایډیټینګ پکې کوي نو هر څو پکې ورکولی شي دلته 45 زره چې هر څو ته ورکولی شي نو دا اصل کې په کارمندانو باندې بیا ډېر ښه لګي مثلا زما سره په اداره کې دومره کارمندان دي 10 دانې او د 10 نه تر 20,000 افغانۍ پورې زما د کارمندانو معاش دی نو بس خیر زه بیا راځم په دې باندې زه دا مې انتخاب کړه د ډیټا ته راغلم او په دې ډیټا کې ډیټا ویلیډیشن ته رالم او په دې ډیټا ویلیډیشن کې الاو ته مې دلته کلیک وکړو هول نمبر مې انتخاب کو نو تاسو سره د نمبر بټوین په مابین د سو کې وي مینیمم رینج ورته ورکاو ته مینیمم رینج موږ سره 50 دانې دی 50 روپۍ دی 50 روپۍ او ماکسیمم موږ سره څومره دی ضرورت ماکسیمم رینج موږ سره دی کې 15000 دی د دې 500 او د 500 ترمنځ چې چا ډیټا انټر کوله اجازه ورکوا خو د دې نه علاوه چې چا ډیټا انسرټ کوله اجازه ورته ما ورکوا نو اس کې بورډ له څوک راځي او 300 ورکړي نو وی صحیح ده موس له راځي ورته 200 ریټ دی وی صحیح ده او ال سی ډي ورته د دې 150 روپۍ ریټ دی مطلب څه وایي Why this value does not match the data validation restriction defined for this cell. د دې سیل لپاره چې کوم ډیټا ویلیډیشن کوم بندیز پې لګېدلی دی کوم قانون پرې اپلای شوی دی دا وایي د هغې سره ډزنټ میچ دا هغې سره یو شان نه دی میچینګ ورسره نه کوي صحیح شو او یو سړی راځي دی له څه 6,000 افغانۍ ورکوي نو د موږ 5,000 نو ته چې جي کې راتلی مې ورکوو نو نه به پرې اپلای کېږي ریټرای نو چې هر څومره کوشش وکړي دغه ډیټا موږ د 50 نه او د 5,000 نه جیګا نشو ورکولی یا سړی د 6,000 ورکړي ورته هم 4,000 ورکوئ صحیح ده ورته هم 4,999 وړه ورکړه انټر یې کوئ صحیح ده ورته هم 4,999.5 صحیح ده وایي ښه 4,999.5 ولې وانخیستو ویخیستو ښه وایخیستو وینخیستو 4,999 خو اخلي 5,000 ورته هم ورکړه وایي صحیح دی 4,999.5 انټر ولې نه دي والله اعلم خو زه ورته دلته ما سره 9.5 کا اوس اشاره نه لري منی ولې نه منی ښه دی اوس پر موږ سره کار کوو زه ورته وایم موږ سره څو کا 9.5 کا نه ولې او اشاریه سره منی خان تاسو ان شاء الله وکي اشاریه هم سره منی صحیح شو یعنی که اشاریه سره راشي خو کچیرتا تا سره 50.5 راشي نه منی خو 9.5 بمنی 9.5 بمنی 9.5 بمنی چې لګم د 50 نه جګیږي نه سره منی ته یو 50 9.5 سره نه منی رښتیا او بخای خانو ما سو ورکول وختي 4,999 ورکو او تر 5,000 پورې و ښه زورته مالا 16 کا 9.5 راکا نو 9.5 خو اسیم نه مني 9.5 خو اسیم نه مني نو که اشاریه ورکې نه مني اشاریه ورکې نه مني د 9.9 نو 9.9 خو بيخي 50 ته ورنږدې دي صرف یو اشاریه پکې کمه ده دام نه مني ورته 50 ورکا نو 50 مني صحیح شو
نو دا په دې هوم ټیب کې په دې کې خبرې وي. بل راځم که زه اوس دغه څه کوم دا سیل مې انتخاب کو ورته هم دا راته کاپي کا دلته پیسټ کا خدا دلته او مغه ډیټا ویلیډیشن یې پیسټ کا چې کوم بندیز په مال کولای هغه صرف پیسټ کا نو دلته مو سوکو چې راځي سلور نیم زره ورکوي وای صحیح ده ورته شپږ زره ورکا شپږ زره په دې باندې معنا ده نو صرف هغه ویلیډیشن زما سکو کاپي ودلته ماته پیسټ کو راي وستو. بل که زرا شما ورپسې موږ سره دا مې انتخاب کو دا کالم مې انتخاب کو عبدالرحمن دراغله مستا ډیټا بارس ته دغه سي دغه مې واخیستل دلته راغله دلته مې لیکنه وکړه شپږ زره په نمنې ورته هم درې نیم زره دلته راغله ورته هم دوه نیم زره دلته راغله ورته هم یو نیم زر دلته راغله ورته هم زر دلته راغله ورته هم 1200 دا ما سره ډیر دي. نو دلته ما دغه چې اوس ما سره څومره عدد زیاتېږي هغومره ما سره څه کېږي هغه ما ته دغه راکوي د ډیټا قیمت ما له راکوي د ګرافیک په شکل کې دا ډیټا سره څومره ده دا ډیټا څومره ده دا سره څومره ده یو فارمیټینګ کې ما لګولی نو دا به انتخاب کوم ورته هم دا راته کاپي کا او دلته څه کا دلته پیسټ کا خو څه شی یوازې پیسټ کا یوازې دغه کنډیشنل فارمیټینګ ماته دغه ما چې کوم دا کنډیشنل فارمیټینګ لګولې دا به اوکې کوم نه یوازې کنډیشنل فارمیټینګ دلته پیسټ شو نور ډیټا ټوله او ما خپل دا په دې کې خبرې وي. ورپسې راځم دا مې انتخاب کو او دا مې کاپي کو دلته راغلم ودرېدم او دلته یې پیسټ ته راغلم. ورپسې موږ سره اپریشن دي اول موږ سره ملټیپلیکیشن دی څه شی دی ملټیپلیکیشن زه ورته یم دغه ټول قیمتونه دا دوه چنده که څو یې که عبدالرحمانه دوه چنده یې که نو راوشه دلته به څه ولیکم دوه به ولیکم ورته یم دغه دا سیل راته کاپي که دا سیل دلته ولاړ یم دا راته کاپي که او په دې باندې اپلای که خو څه شی یوازې ملټیپلیکیشن عملیه به ترسره که یوازې د ملټیپلیکیشن عملیه پرې نو په دوه کې چې ضرب شي تا سره دغه راځي خو په دې باندې خو موږ سره دغه نه و که نه ډیټا ویلیډیشن دغه موږ سره کنډیشنل فارمیټینګ نه و ډیزاین ترې ځکه پاک شو خو نور ملټیپلیکیشن عملیه ترسره کړه که 500 سل شو که 200 400 شو که 3000 شپږ زره شو که 3000 8 زره شو مختلف قسمه ضرب زماني دله وکړه. بل موږ سره ورپسې څه شی دی ورپسې موږ سره اډ دی اډ جمع ته وایي زور دین د دې ټولو سره 50 روپۍ جمع کا نن دا 50 دانې 50 به ولیکم دا 50 به کاپي کما ورته د ټول سره 50 روپۍ جمع کا نو کوم د ته یو سره جمع کړه رحمان ته یو نیم سره لیکي کنه نن دا سره نیم سره لیکم نن دا شپږ زره لیکم شپږ زره 50 په لیکم مزرا شرم دغه یو د ولیکا عدد په دې اډ باندې کلیک وکړه دا اوکې کا نو ټول سره 50 روپۍ نو دا ما شانسل ورګونی ملي چې هر سستا خوخی هغه د څه کولای شي ډیوایډ ورته هم د ماته په دوه باندې ډیوایډ کا په څو باندې ماته ډیوایډ کا په دوه باندې راته ډیوایډ کا دا به دلته به ودرېږم ورته هم دا راته کاپي کا او دلته څه کا دا په دې ټولو باندې په دوه باندې ماته ډیوایډ کړم راوشم ډیوایډ باندې به کلیک وکړم دا به اوکې کوم نو هغه ټول موږ سره په څو باندې ډیوایډ کړلو په دوه باندې ډیوایډ کړل نو یعنې چې په دوه باندې ډیوایډ کې 15 اویا راغلی ورپسې موږ سره سبټرکټ دی سبټرکټ څه ته وایي منفي ته ورته د ټول نه 15 روپۍ څخه منفي کا 15 روپۍ راوشم ورته دا ماته څخه کافي کا او په دې ټول نه 15 اوس ماته څخه سبټرکټ کا منفي کا راشه سبټرکټ باندې کلیک وکړه دا اوکې کا ما سره ټول نه 15 روپۍ څه شوي منفي شوي. بل موږ سره ورپسې دی ټرانسپوز مې درته ویلی و سرچپه کول کوي دا ماته کاپي کا دلته ماته پیسټ کو څه شی د ټرانسپوز نو ټرانسپوز په شکل کې به سر راشي سرچپه به سر راشي خیال نشته د هغې سرچپه. ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی پیسټ سپیشل کې یو کمانډ پاتې دی هغه سکیپ بلینکس دا څه کار کوي دا تشه خانه موږ سره څه کوي سکیپ کوي ښه دلته مې ولیکو نیم دلته مې ولیکو مثلا جاب صحیح شو دغه دوه خانې ما ولیکلې یا درې خانې لیکم دلته لیکم آی ډي دلته مې ولیکو 1 ټیپ بټن دلته مې ولیکو احمد
دلته مې ولیکو جاب ډاکټر فورورډ پروګرام کې از ایکول ټو رینډو او په دې کې همدغه جدول دی صحیح ده 2 او دلته موږ سره څه شی دی وته ما سره فرید دی فرید او دا ما سره وته ټیچر دی بیا لیکم څه شی 3 نمبر دا تش پرې د موسیقي کوم دلته وته لیکم څه شی انجینیر او پور نمبر زور ته یم ما سره پور نمبر څه شی دی جان دی او منیجر دی به دا لږ پاتې سر جي بس یو دقیقه سړی ته به یو چکر وکړه یو دقیقه بعد یې ورته سر جي په دا او هغه ته مارجي ته پټې باندې پرې راخستې وي نور مال سپیکر راوړي صحیح دی زه به دلته زنګونه وکړم ښه دلته وګورئ څه کار کوم زه راځم دا ورته ما ته کاپي کا دا ما ته کاپي کا دلته پیسټ کا خو دغه بلینک سیز دا ما ته څه کا یا دلته راځم دلته راغلم دا مې کاپي کو عبدالرحمن څه مې کو کاپي مې کو ورته اندار د بده اول نمبر دا دلته راغلم دلته پیسټ کما نو الته ما سره څه شي دا بلینک سپیس الته مقرره ورته دا بلینک سپیس ما څه کوا دا صرف نظر دی نه کوا ست کوا صرف نظر پر کوا نو تیار ما سره کاپی دلته ودرېدم او دلته ما ته پیسټ کا خدا غبل چې کوم مون سره بلینک زیاده دا ما ته څه کا سکیپ کا تیر شته بس اوکے وکم نو هغه دریم نمبر بدل راشي انجینیر نه تراغه خودلته هغه احمد مون سره خپل ځای باندې پاد شو هغه بلینک زې مون سره څه شو سکیپ کو صحیح دا نور به تاسو چې سره کوم ته یو ځکه مسله تاسو ته پیښه شوې دا غي مسلې د حل مطابق به دغه آپشن کارول شي صحیح ده دا په دې اندرونی آپشن کې یا په دننه چې څومره آپشن دي موږ سره په دغه کې دا په ټولو کې خبرې وي او دا ټول مې درته یو په یو تشریح کړی دا ټول مې درته یو په یو تشریح کړی اوس ورپسې راځم ستا فند ګروپ ته په فند ګروپ کې اول نمبر چې کوم دغه د هم سره شي د فندز دي نو فندز تاسو ډول خو دې په ایکسل کې درته ویلي دي چې هر ډول فندز تاسو خو دلته ورته فندز انتخابوم ستاسو لیکنه به موږ سټایلو اخلي صحیح ده خو یا شوي خو په ایکسل پروګرام کې ټایمز نیو رومن زیاتو استعماليږي ښه ټایمز چې ټایمز تو لیکي خپل نور ټي آی ام لیکي نور خپل راځي او انټر کا نو ستاسو لیکنه کوم سټایل واخیستو ټایم نیو رومن سټایل واخیستو صحیح ده او ورپسې موږ سره چې کوم دی فونټ سایز دی نو فونټ سایز ته لویوي او کنه کوچ نه کوي لنډدار هم دا غواړم په دې باندې کلیک کوه سره کوچ نه کیږي او سره وو لوی ورپسې موږ سره بولډ دی ته ډبل ای او همدارنګه اټالیک کوي انډرلاین کوي نه می انډرلاین کوه ان شاء الله بارډر ور سبا ته وي چې د دې کې څومره آپشن دي ورپسې موږ سره چې کوم دی دا موږ سره څه شی دی بیک ګراوند کلر دی چې پرون مې درته ویلو چې تاسو هر ډول بیک ګراوند ته خوښي تاسو ورته بیک ګراوند انتخابولای شئ خپل ټیبل لا خو پرنټیبل هم د څه دی ورخه بل تاسو د لیکنې سټایل تاسو څه ډول خوښ دی نن دراشه د لیکنې سټایل هم تاسو څه کولای شئ دلته استل شي صحیح ده نه به دې خبرې دي دا زموږ په فند ګروپ کې ټول آپشن وي صرف دغه بارډر پاتې دی بارډر ان شاء الله سوال چې راغلو یا شمی پورس بارډر بو شمی پورس وي کنټرول پی او ها در سره سکیږي پرنٹ کیږي یا زرا زم ورته اندامه تسک لګو را لوي کا اس کو ما تسک را لوي ټول انتخاب کا وته د دې کلمات څخه راځي ولا سنټر ته راوړل اوس پرنٹ کا نو لږ سره غټ شوی اوس صحیح ده نور چې تاسو د ډیټا مطابق چې تاسو ډیټا وړئ په ورقه کې راولئ هغه مې درته ویلې ده سره ډیټا به درته راځي پر راځي کوم دې پر راځي دا دې پر راځي صحیح ده کلمشتا لږ پاتې اوس ما سره لکه نور پر لوي کې دا ټیبل نو سره لوي شو دې سره بوسو یو ځای شي سره صحیح شو کنټرول کی دیو
مکمل څه شو سر تر سری ورسېدو. دا زموږ په ایکسل ټیب کې پر دغه فند ګروپ کې خبرې وي. دې کې دغه انزر ټیب او دغه هوم ټیب دا لږ لږ د دې لپاره استعمالېږي څو آپشن یې دي پکې او دا هم چارټونو لپاره لږ استعمال لري. هایپر لینک لږ مهم دی پکې. نور چې کوم موږ سره دلته فارموله ده بس دې نورې فنکشنې شروع کېږي. ښه دې نورې فنکشنې او دا پیج لیوټ همغه د صفحې اورینټیشن دی د موږ سره دا اسانه دی. دا یو ورځ کې دې لږ درس ورکړو ځکه چې دا موږ تیارو ویلي دي. صحیح ده په دې فارموله ته چې راغلو نورو فارمولو ته کار ووایو. صحیح ده ایکسل کې دونه خبرې نورې نشته دی. یو پروژې پکې وکړو انشاءالله هغه شیان چې هغه په ریل لایف استعمالېږي حاضري پکې څنګه جوړوي دا ټول به انشاءالله بیا ورو یو ورځ کوو. صحیح ده یو مکتب لپاره ډیټابیس غوندې جوړ کړو او هغې کې چې کومې فنکشن استعمال